نن بیا جنډر وړه ولاړه ده ښه دا زموږ بیرغ خو وینئ ګورئ د ګور د هغې پر مځکه دی دا زموږ هغې داسې پر دغه و ټولو دې نیولې دي واه واه بېشکه و ترکیه ده و Wie geht's? Schön. Good. Wie viel? Kommt noch 100. Nein, komm her. Frage du 50 Euro zum Boss. Ja? Deine Flagge. Ich weiß. Diese Flagge 30 Euro. Oh. Eine Flagge. Frage du 50 Euro. Boss. Just let me check. So this guy made the flag. You like that flag, huh? That's Turkish. One Afghanistan. You didn't talk, huh? Şirpis Hacı Pagulane ki. Vah 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 beşakka beşakka. Zindabad. Komt. شایسته کندهار شایسته افغانستان زنده باد وګورئ یارانو دا بیرغ ته وګورئ چې د کوم ځای بیرغ دی دا داسې اوس یې په پورته کړی دی وایي دا افغانان چې دي دا وایي د هغه د افغانستان بیرغ موږ په مځکه نه ایږدو نه یې پر مځکه رسموو موږ د افغانستان بیرغ پورته کوو په جرمني کې یې راپورته کړ دی Which country? Germany? وایي موږ جرمني کې یو فرانکفورټ کې دا دی ورته وګورئ دا بیرغ ته وګورئ واه واه بېشکه سخته ښه ایسي نه په دا ګرو بیرغو کې ورته وګوره ښایسته کندهار زه خو اوس فعلا په جرمني کې یم فرانکفورټ کې یم ورته وګوره دا جنډې ته وګوره سخته خوند کوي ورته موږ ځو یو بلې خواته ښه ته په آسټریا کې دی مامون جانه دا بیرغ خو وینې څنګه ولاړ دي ورته وګوره دا دوه بیرغونه پر دا ګردو ځان دغه کې د ګردو خاندان ته ور یادوي مامون جان الله راولي سمیر السلام علیکم مامون جان جان الله راولي ټوله یاران جان الله راولي ورته وګوره څنګه په دا ګرو حکومت کې یې ورته وګوره بیا د افغانستان نوم نوشته کېږي ورته وګوره چې خلک یې سم وپېژني په ګردو یې پېژندل دي ځان وایي دا بیرغ دی وګوره دا ښایست وګوره دا بیرغ وګوره واه بېشکه وامه وعلیکم ولې نه ما ته خو دوی دې کې یاده عشقونه دې قربان سم سلامونه مامون جانه جوړې ساجي شری ژوند دا بیرغ خو وینې ته دوه بیرغان خو وینې
بیرغ ته پر استلا سلام کیږي که په چپلاس پر راسته او په چپلا په دواړو سلام یې ورته سلام دی سلام دی والا افغانستان وګوره ژوند دی زنده باد ټوکره مامونه کوي بهالو که مامون جان دی صاحب جوړ په خیر سلامونه خیري جوړ روغه ګر سره چې رنگ راڅو راځي زوم در اوس در روانېږم د خیر سره خان بایت میول مال 2 منټه لپاره ما زرا پورته ک ټرین نسم روانې ما ته راځي ګوشه کې ګوشه کې دي ستا आवाज ما ورته دې در روان دي شرفي صاحب ولا روان دي وای ولا روان به خیر سره شه نور شایستی جوړه سي د خان بایت تاسو ته ما ته بیا د لګرځي در تر روانې منو دا واري زو یو زپات ګوره دې خیره زه دې مو وینم بلا کار پورا کیږي ستا اخري نه پر ځه خدای راوله او ته ما ته ور یار مامون جان ته بیرخ ته ور څنګه فن کې وانا بي کې قربان ستم زنده باد افغانستان بس سلام بو فخر در مال بدر کې سلام علیکم تاسو سره دا وکم شه مننه الله دې غم راکاو څونه پرې نه اوسه کله څه وګوره دا رېنی صاحب څه رېنی صاحب په باغو کې ګرځي په باغو کې ګرځي بس اواز ته تان دی څه بیا را سایکو زنده باد افغانستان سایکو زنده باد خان بھائی بس ښه وخت درته تاو شریفي صاحب تمال یو دیدل یو وکم تو سایکو اندو بیرغ ترکیه افغانستان دوی سایکو سره زمينه ای چلا ورته بشاکه بس سلام راته خوشاله لره یارانو مننه قرباني ته الله دې غم راکړي ښه وخت درته دغه ما سلامونه شریفي صاحب تر ورسوه ما چې دې قدر سونه مننه قرباني ته ښه وخت درته ښه ورځ درته د خدای په امان ما ته ښه قربان ښه یارانو دا دی یارانو دا دی بیرغ بیا باندې ولیدي زنده باد ټول جهان کې موږ بیرغ ور دي قربان اوسه شه دا بیرغ نه دی دا بیرغ دی چې تاسو دا ټول و دا ټول ته وریا کړه معلوم او خاطر وردا ګر افغانان راځي ما دا قربان سما شايفك كنداري ان شاء الله خير كده وصوم الخير ان شاء الله يبقى خير بنت الخير حاليا ان شاء الله اخذ ولا اكبر مصورة ها ولا ميوان خانه شه مر ولته به ځواني وکي ځان بر را باندې وویني
یو چای به را باندې وچ تا خو بیخي ځان پټ کړي دا څنګه انډیوالې د میوند جانه ولا نکینه کې څنګه انډیوالې قرباني ته میوند خانه موږ ته به یو خرابات وکړي ته به راسې سره ووینو یو څه نامي چای مې به سره وکړو به یې مېلمه کړو پروا نه کېږي جان را باندې ووینه مازې موږ خو موت سره کوو قرباني ته ستا شاته راغلي یو موږ ورته به یو خرابات وکړې میوند جانه نو تا نه یو خرابات وکړي نه دې یو خبر کړلو نه دې یو داسې یو پیاله چای یې را باندې ونیسي دا څنګه نه انډیوالي ده هر وخت چې دغې وایي راسه دا یې موږ راغلي دا یې موږ ستا په شا کې ګرځېدلي د کوم ځای ته راغلي مسافر چې ودرې میوند به ځان را باندې وویني هغه چې موږ لایو راسو بالا ما دې کامنټ وکړي بالا بیا پټ شه دا خو نه کېږي دا خو نشه انډیوالي نه ده نه دغه د یارانه شکونه دې قربان شه زه ګران دي ولا دا به دغه دي په شپېته باس میگو باس میوند بیا دې دغه کامنټونه بند کړل دا څه سره قرباني سم ما ته به یو کامنټ وکړې د خیره قرباني سم ښایسته کندهار انشاءالله ژوند دې د خیر در به شو هغه به هم درشو انشاءالله ته ودرې شمازې دا سفر د خیر پای ته ورسېږي انشاءالله والله به هغه د خیر درشي دا کوټونه چې دي دا به د کندهار لپاره د یخونه دي د ښه یخونه چې کندهار مثال افغانستان لپاره دا داسې کوټ دي چېرته داسې ګرد ده پشنګره چرمي دي ماشاءالله او نرخ یې هم دی د څو دی ورته وګوره په 1290 ایرو 1290 ایرو بیوټیفول جاکټ دا جاکټ دی چېرته وایم دا بوټونه هم دي د جان بوټونه دا بوټ باندې په څو دی ته ودرې دا بوټ دی په 150 150 ایرو 99 سنټه چې 150 ایرو کېږي نو د تاسې ضرب کړي په شپږ اتیا اوه اتیا کې دا غټه لاکوستا ټامي هیوګو باس دا دکان دی دا څنګه څنګه ده یوه انګې په 110 ایرو 190 ایرو 90 سنټه 110 ایرو چې په 1 سنټ کم نو دا د یارانو دا مې هم ښکاره کړله ته دا به شان چې به دا به ازان سوي دي چې دا په څو سوي دي مثال دا مثال په خوا په اویا اوس په څو دي په دیش کوم مثال ده فینچ هاتون دیشه کمپنی ده کوم رانیوله او قرباني څنګه